نو دا لیډر دا ریسپانسیبিলিټي جوړیږي چې خپل سوچ مقصد او ویژن لا یو پیژنګلو ورکي او هر چا سره هم د خپل مقصد باره کې خبرې اترې کوي او دا خپل ویژن او مقصد په خلکو کې خوري تر دې پورې چې د خپل مقصد نه خپل امپلایز او کسٹمر دونه زیات متاثر کی د کمپنی او اداره د مقصد یو علامت او نښه جوړ شي او کمپنی چې څه کوي او وایي نو هغه د دې لیډر د زړه आवाज او مقصد وي. مارټن لوتر کینګ جونیئر د سیویل رائټس موومېنټ په شانته د لیډر کار په وړو وړو قصو کې انختل نه وي بلکې د هغه کار د خلکو انسپایر کول وي. د خدای د پاره پښتنو سانونو پیژنئ ستاسو د پاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. په اسانو ټکو کې وایا نو خلک به په اسانه باندې پوهیږي. یو اداره د ګولډن سرکل د کون د شکل په شانتي وي خو د دې ادارې بنیاد په یو بل نظام باندې وي چې هغې ته مونږه مارکیټ پلیس وایو. مارکیټ پلیس در اصل کې د کسټمرز پوټنشل کسټمر ستاسو پروډکټس سپلایرز اډورټایزمنټ او کیپټل وغیره نه جوړ شوي وي او دا نظام فطرتي طور باندې غیر منظم او منتشر وي خو د وټ په لیول باندې دا اداره چې یو منظم نظام لري د غیر منظم نظام یعنی مارکیټ پلیس سره ملاویږي او دا اداره چې څه کوي یا څه وایي نو د هغې نه د دغې ادارې د لیډر ویژن خلکو ته رسي او کمپنی یا اداره چې څومره پروډکټس یا سرویسز خرڅوي او څومره چې مارکیټینګ او اډورټایزمنټ کوي یا نورو خلکو سره چې څومره روابط ساتي نو دا ټول در اصل کې د دې ادارې ویژن کمیونیکیټ کوي. لکه څنګه چې مونږ وایو چې خلک وټ نه اخلي بلکې وای اخلي او کله چې په واضح ټکو کې خلکو ته دا پته نه لګي چې د کمپنۍ یا د ادارې د جوړېدو مقصد څه دی نو بیا په دې اداره او کمپنۍ کې د خلکو د متاثره کولو صلاحیت بیا ډیر زیات کمپلیکیټډ وي او کله چې کمپنۍ یا اداره وړه وي نو دا دونه غټه مسله نه وي ولې چې د کمپنۍ او ادارې فاونډر په خپله خلکو سره په رابطه کې وي او هغه سره وای ټایپ خلک په شروع کې ډیر کم وي او دغه فاونډر ټولې فیصلې اکثر په خپله کوي او دغه فاونډر او لیډر په خپله بهر ته ځي او کسټمر سره رابطه کوي او خپل څیزونه خرڅوي او که ټول په ټوله کارونه خپله نه کوي نو زیات نه زیات یو څو امپلایز ساتي. البته دا اداره او کمپني چې ورځ پر ورځ څومره ترقي کوي نو نوي خلک شاملیږي او نظام او سټرکچر د ادارې جوړیږي. دغه یو لیډر ویژن او مقصد په مزه د یو ادارې شکل اختیار کړي چې د 3 ډایمنشنل کون په شکل کې وي او څنګه چې د وخت سره سره دا اداره یا کمپنی غټیږي نو د لیډر کردار هم بدلیږي او هغه اوس د هر کار دپاره اواز لګولو والا نه وي بلکې هغه د ویژن او د انسپیریشن حاصلولو یو سورس جوړ شي او د هغه نه خلک انسپیریشن اخلي او اواز لګوي. کله چې اداره یا کمپنی وړوي نو دا د لیډر د شخصیت نه تاویږي او په دې بحث کې مونږ اړو پروزونه چې د لیډر شخصیت خو اصل کې د کمپنۍ شخصیت وي هر وخت هغه د خپل ویژن او مقصد باره کې خبرې اترې کوي او خپل ویژن او مقصد سپریډ کوي او وخت سره سره څنګه چې کمپنی یا اداره غټیږي نو دا لیډر دا ریسپانسیبিলিټي جوړیږي چې خپل سوچ مقصد او ویژن لا یو پیژنګلو ورکي او هر چا سره هم د خپل مقصد باره کې خبرې اترې کوي او دا خپل ویژن او مقصد په خلکو کې خوري تر دې پورې چې د خپل مقصد نه خپل امپلایز او کسټمر دونه زیات متاثر کی د کمپنی او اداره د مقصد یو علامت او نښه جوړ شي او کمپنی چې څه کوي او وایي نو هغه د دې لیډر د زړه आवाज او مقصد وي. مارټن لوتر کینګ جونیئر د سیویل رائټس موومېنټ په شانته د لیډر کار په وړو قصو کې انختل نه وي بلکې د هغه کار د خلکو انسپایر کول وي او وخت سره سره کله چې دا اداره په مخ کې ځي نو لیډر په ظاهري توګه باندې د هغه ادارې نه جدا کولی شي او بیا کمپنی څه کوي او څنګه کوي دې سره د هغه کار نه وي بلکې د هغه کار دې سره وي چې هغه خپل امپلایز او کسټمرز موټیویټډ ساتي او هغې له وختن په وختن انسپیریشن ورکوي او تر دې پورې چې د بهر مارکیټ سره د غاړو څه کار نه وي. او زه اکثر د ادارې د مشر نه دا تپوس ضرور کوم چې ستاسو د ټول نه اولنۍ ترجیح څه ده. د ادارې د سایز او د سټرکچر په اعتبار سره اکثر ماته په دې 2 جوابو کې یو جواب ملاویږي. څوک وایي زمونږ اولنۍ ترجیح کسټمرز او کلاینټس ته او څوک وایي زمونږ اولنۍ ترجیح شیر هولډرز دي. نو زما ډېر زړه خفه شي چې دوی ولې داسې نه وي چې زمونږ اولنۍ ترجیح زمونږ امپلایز ده
او زما دا خیال دی چې دغه ادارې ځکه اوس په ښکته روان دي چې د دې اولنۍ ترجیح خپل امپلایز نه ده، بلکې سایمن سینک وایي چې امپلایز به په شانتې د بچو ګڼي. څنګه چې یو پلار د خپلو بچو نه خبر وي چې زما د کوم بچي په کور کې نن غم دی او د کوم بچي په کور کې نن ښادي ده، او هغه د هغه بچو د غم او په ښادۍ کې برابر شریک کیږي، نو دغه بچي په سخته کې هم د دغه مور پلار په کار راځي. نو دغه شانتې کوم زمونږ د ادارې مشرانو زمونږ د امپلایز دومره خیال وساته، نو په دې اداره باندې چې کله هم سخته راشي همدغه امپلایز به ودرېږي او دغه اداره به مخ په وړاندې بوځي او هېڅکله به نقصان ته نه ورکوي. څنګه چې دا 3 ډایمنشنل کون دا خبره ظاهروي چې په یو اداره کې د ادارې د مشر ذمہواري دا نه ده چې هغه په بار مارکیټ باندې فوکس کړي، بلکې د هغه کار دا دی چې د هغه نه لاندې کارکوونکي خلک په هغې باندې فوکس کړي او په خصوصي توګه باندې په ایگزیکټیو باندې فوکس کړي. او دغه لیډر لا دا پوره یقین پکار دی چې آیا زما په دې اداره کې داسې ایگزیکټیوز او خلک موجود دي چې هغې هم زما د ویژن نه انسپایر دي او زما د ویژن په عمل کې راوستو دپاره سیستم او نظام جوړول شي، او همدغه شانتې دغه ایگزیکټیو د لیډر په ویژن پوهه هم وي، داسې یو نظام جوړ کړي چې په هغې کې داسې ملازمین دوی واخلي چې هغه ملازمین شپه او ورځ دا محنت وکړي او د دغې کمپنۍ او ادارې د لیډر ویژن ته عملي جامه ور واغوندوي، او د دغې امپلایز دا ذمہواري جوړیږي چې هغې داسې خبرې اترې کوي او داسې کارونه کوي چې د هغې نه د دغې کمپنۍ ویژن ښکاره کیږي. لیکن اصل چیلنج دا دی چې داسې ملازمین اخیستل او بیا په هغې کې داسې سوچ پیدا کول دي. چې تاسو د ګولډن سرکل ته سوچ وکړئ نو دې کې وایي بالکل په مرکز کې دی چې بالکل زمونږ د دماغو په شانتې دی او زمونږ احساسات او جذبات کنټرول کوي، او وټ په داسې یو ځای کې دی چې زمونږ عقلي خیالات او خبرې اترې کنټرول کوي. د دماغو د ساخت نه دا پته لګي کو چې مونږه د دې په ساخت باندې سوچ وکړو نو مونږه به د 3 ډایمنشنل کون باندې په اسانۍ سره پوه شو او په اداره کې به مونږ ته ډیلینګ ډیر زیات آسان شي. لکه په اسانو الفاظو کې د 3 ډایمنشنل کون نه دا ثابتېږي چې په اداره کې لیډر د ټولو نه په ټاپ ناست وي او هغه د خپل ویژن او مقصد بالکل یوه نښه او علامت جوړ شوي وي، او هغه چې څه خبرې اترې هم کوي نو هغه زمونږ لیمبیک برین سره خبرې اترې کوي، یعنی زمونږ جذباتو سره. او دغه شانتې کمپني یا اداره چې څه پروډکټس جوړوي یا کم سروسز ورکوي نو د هغې اظهار زمونږ دماغ نیو کورټکس کنټرول کوي چې د هغې دارومدار ټول په عقلي خیالاتو باندې دی او د هغې تعلق د ژبې او د کمیونیکیشن سره دی. او څنګه چې خلکو ته د خپل جذباتو او د احساساتو اظهار کول مشکل او ګران وي نو دغه شانتې یو ادارې ته د خپل مقصد په واضحه ټکو کې بیانول هم یو ګران کار دی، ولې چې زمونږ په دماغو کې د احساساتو او د جذباتو کنټرول کولو او دغه شانتې د کمیونیکیشن او د عقلي دلایلو باندې د پوهېدو دپاره حصه یوه نه ده. چې مونږه د دې ګولډن سرکل په دې کون باندې غور وکړو نو دې کې زمونږ د قوت فیصلې فطرت بالکل موجود دی، یعنی هغه لاجک او منطق چې د کوم په بنیاد باندې یو اداره یا یو کمپنی خپل مقصد واضحه توګه باندې د بیانولو کوشش کوي. او د بزنس په ټرمینالوجي کې مونږ خبرو کوو مونږ داسې ویلی شو د هغه د نورو ادارو نه ولې بهتره ده، ډېر زیات یو ګران کار دی. او صفا خبره دا ده چې یو ادارې دپاره خپل ویژن او مقصد نورو خلکو ته بیانول او د نورو ادارو نه خپل ځان بهتر ثابتول دا د کمپنۍ او د ادارې د بزنس مسله نه ده، بلکې دا د دوی د ساخت مسله ده. یعنی مطلب دا دی چې د دوی په ساخت او په جوړښت کې مسله ده. لکه د مثال په توګه باندې کله چې یو سړی د خپل جذباتو او احساساتو اظهار نشي کولی د قصو او د متلونو نه کار اخلي چې هغه تاسو ته وویلی شي چې هغه څه او څنګه محسوسوي، یعنی خپل جذبات، مقصد او یقین په مناسب الفاظو کې بیانولو دپاره قصې او متلونه ویلی شي. مونږ د دې دپاره مختلف علامتونه او نښې استعمالو او زمونږ چې کوم یقین او بلیف سیستم وي نو د هغې دپاره مونږ ظاهري او مادي طور باندې داسې څیزونه جوړو چې هغه مونږ محسوس کولی شو او بیا مونږ خلکو ته وایو چې ګوره مونږ ګورې د دې وجې نه انسپایرډ یو چې دا ټول کارونه په مناسب توګه باندې وشي نو همدغه برانډ جوړیږي، همدغه اصل مارکیټینګ دی او همدغه اصل کې چې کوم دی خپل پروډکټس او سروسز خلکو ته په ښه انداز سره پیش کول دي او بیا به زمونږ او ستاسو پروډکټس او سروسز نورو خلکو ته یو پیغام ورکوي
او هغه پیغام بسوي چې زمونږه مقصد څه دی او دا کمپنی او اداره مونږه ولې جوړه کړې ده. ځکه خو وایي چې په واضحه ټکو کې خپل مقصد او ویژن بیانوه نو خلک به ډېر په اسانه باندې پوهیږي. ستاسو د کتلو یو جهان مننه.